سلامونه ماښام په خیر خبري ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده د مرغومي یا جدي میاشتې درېیمه نیټه او د ډسمبر 24مه نیټه. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. کابل کې پر یوې دولتي ادارې د ځانمرګو ډلیز برید. له موټر بم چولو وروسته بریدګر په 14مه ناحیه کې دولتي ودانۍ ته ننوتي. داخل شدنشون ضربه کردن، کشتن و داخل شهدا و معلولین شدن و در اونجا یک دانه انتحاری کردن، بعدا با فواید عامه دست پیدا کردن. د افغان سولې بهیر کې د پاکستان د همکارۍ ډاډ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر په ترڅ کې افغان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې افغانستان کې د سولې ټینګېدو بهیر به بریالی شي. د کابل ککړه هوا پلازمینوالو ته لوی ګواښ. د ککړې هوا له کابله د کابل اوسیدونکي له روغتیایي ګواښ سره مخامخ شوي. هرات کې د لاسي صنایعو نندارتون. د معلولینو لخوا د لاسي صنایعو جوړ شوي نندارتون کې ګڼ صنایع نندارې ته ایښودل شوي. او له سوریې د امریکایي ځواکونو احتمالي وتلو ته د کردانو غبرګون. سوري کردان وایي له سوریې د امریکایي ځواکونو وتل به د جګړې پر ډګرونو ناوړه اغیز وکړي. ښه راغلی خبري ساعت کې پر دې سربیره نور مهم خبرونه هم لرو، نو هیله ده تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. زه فواد اکبرزی. د کابل 14مې ناحیې اړوندو کې یوه ډله ځانمرګو بریدګرو د معلولینو او د شهیدانو له ورثو نه د ملاتړ ملي ادارې باندې برید کړی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې لومړی له چاودېدونکو توکو ډک موټر ته د دې ادارې مخې ته چاودنه ورکړل شوې او وروسته بیا څو تنه بریدګر د همدې ادارې ودانۍ ته ننوتي دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي وایي چې د دې ادارې شاوخوا 200 تنه کارکوونکي ژغورل شوي دي او 2 تنه بریدګر وژل شوي، خو څو تنه نورو کارکوونکي بیا د بریدګرو تر کلابندۍ لاندې دي. کابل له یوې لنډې نسبي ارامۍ وروسته یو ځل بیا د یوې ډلې بریدګرو له برید سره مخامخ شو. برید کوونکو د کابل ښار د زړو مکروریانو په سیمه کې پر یوې دولتي ودانۍ برید وکړ. در داخل شدنشون ضربه کردن، کشتن و داخل شهدا و معلولین شدن و در اونجا یک دانه انتحاری کردن، بعدا با فواید عامه دست پیدا کردن و در فواید عامه خیلی نفرا را فعلا کشتن. داخل فواید عامه بود و در منزل اول 2 داخل شدم. ما خودمون هم در منزل 3 بودم که از پشت سر بلاک ما خود انداختم بیرون شدم. دا نښتې او ورځې له څه باندې 3 ساعتونو راهیسې روانې دي او د فواید عامې وزارت د ودانۍ یوې برخې ونخیستې او خلک ویرېدلي دي. په وزې چوله کې د سیمې پر فضا لیدل کېږي چې د هغې د پیچلتیا ښودنه کوي. آمدیم اینجا تقریبا یک انفجار دیگر شاهدش بودیم. یک انفجار شده دیگه انداخته پای در پای است. مونږ باید سرحدات محکمه کړو. مونږ باید دغه پولیس دغه خلکي چې دلته زیات دي دا باید سرحداتو ته کوو. د پیښې یو شمېر ټپیان وزیر محمد اکبر خان روغتون ته هم لیږدول شوي دي. لیمو اونجا میفروختیم. گروپ هم موترم در گرفت، ما رو به چرا ماره 6 برآمد. ما منزل 3 خود پایان انداختم دیگه. دستم ازار اوزار شد، کمال ما برشت. تر اوسه دې پیښې له امله رامنځته شویو تلفاتو په اړه کره معلومات نشته او دولتي ځواکونه د برید د پای ته رسولو لپاره هڅې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر په ترڅ کې افغان چارواکو ته ډاډ ورکړی دی چې د افغان سولې روان بهیر به بریالی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان کورني سیاست کې به مداخله نه کوي او همداشان د سولې خبرو ته افغان چارواکو سره د طالبانو په کینولو کې به اسلام آباد همکاري وکړي. له دې سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ایران، چین او روسیې ته هم سفر کوي. په تیرو 10 ورځو کې دا دویم ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته راځي چې دا سفرونه تر ډیره د افغانستان په جګړه او سولې پورې تړاو لري او افغان حکومت ظاهرا د پاکستان د تګلارې بدلون ته هیله‌مند ښکاري. پاکستان تعهد سپرد که برای آوردن صلح در افغانستان حد اکثر تلاش‌هایش بکنه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له ولسمشر غني سره هم وکتل. ولسمشر په دغه ناسته کې د سولې په بهیر کې د افغان حکومت پر مالکیت ټینګار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته راتلو مخکې له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې د خپل سفر د هدف په اړه وایي. مقصد یې چې موخه دا ده چې د دوستو او د سیمې هیوادونو باور ترلاسه کړو او د امن او ثبات پیغامونه پراخ کړو. خو دا کار هغه مهال شونی دی چې ټول قدرتونه د سولې لپاره یو ځای کار وکړي، ځکه دا یو ګډ مسؤلیت دی. په دې کتنه کې له پاکستان د افغان حکومت یوه غوښتنه ده چې اسلام آباد پر طالبانو فشار راوړي څو د دې ډلې استازي په هغه ناسته کې چې ټاکل شوی په جنوري میاشت کې په جدي خر کې ترسره شي د افغان حکومت له پلاوي سره مخامخ خبرې وکړي. پاکستانی ها تاکید کردن که اونا تلاش دارن مذاکره کننده های طالبان را به میز گفتگو بکشانند تا مستقیما با دولت جمهوری اسلامی افغانستان وارد گفتگو شود. هم از حامیان پروسه صلح افغانستان ما می‌خواهیم که سر پاکستان باز هم فشارهای خود بیارن و هم از پاکستان می‌خواهیم به مثابه کشور همکار پروسه صلح افغانستان که بالای حامیای اخلال پروسه صلح افغانستان فشار وارد بکنه تا اینکه از اخلال دست بکشن. په دغه کتنه کې پاکستان د افغانستان په کورنیو سیاستونو کې د لاسوهنې په اړه هم ډاډ ورکړی او د سولې د خبرو په بهیر کې د خپل رول خبره کړې ده. پاکستان می‌خواهد که از وضعیت کنونی که ایالات متحده آمریکا آورده از این استفاده بکنه. ټاکل شوی د طالبانو متحده عربي امارات او سعودي عربستان او امریکا استازي په جدي خر کې دویم ځل لپاره سلام مشورې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې ناسته کې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره د طالبانو حاضرول د ټولو هڅو ته اړتیا لري. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره د امریکا هڅې هغه مهال نتیجه ورکوي چې د افغانستان خلک په دې هڅو کې شامل وي او د سیمې قدرتونه رښتینې همکاري وکړي. کرزی وایي د افغانستان خلک باید د سولې د بهیر پر مخ وړلو مسؤلیت ولري. پخوانی ولسمشر زیاتوي په افغانستان کې د ټیکاو لپاره د شانګهای همکاریو سازمان نقش مهم دی. حامد کرزی چې په یوه ناسته کې د ګډون لپاره چین ته تللی د چین له نړیوال ټلویزیون سره په مرکه کې وایي د سولې لپاره به د امریکا هڅې هغه وخت بریالۍ وي چې افغانستان په دې بهیر کې بشپړه ونډه ولري. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا وروستی نوښت په هغه مهال نتیجه ولري چې په بشپړه توګه افغانان په پام کې ونیسي او دوی مسؤل وي او همداراز د لویو قدرتونو صادقانه همکاري چې زموږ ګاونډیان دي په دې برخه کې ولیدل شي. د بیلګې په توګه زموږ په ګاونډ کې چین او روسیه لوی نړیوال قدرتونه دي. پخوانی ولسمشر همداراز ترهګرۍ سره په مبارزه او په افغانستان کې سولې ته په رسیدو کې د شانګهای د همکاریو سازمان رول مهم بولي. موږ خوښ یو چې درې واړه لوی سیمه ییز قدرتونه یعنی چین، روسیه او هند د شانګهای د همکارۍ سازمان برخه دي. پاکستان، د منځنۍ اسیا هیوادونه، ترکیه او همداراز ایران دغه برخې دي او افغانستان دغه سازمان څارونکی غړی دی. نو موږ دا یو مثبت پرمختګ ګڼو او هیله لرو چې په دې سازمان کې په رغنده همکارۍ سره به افغانستان د شانګهای سازمان له لومړنیو ګټه اخیستونکو څخه وي. د ولس جرګې رئیس هم د سولې د خبرو په اړه د ملي اجماع پر رامنځته کېدو ټینګار کوي. امروز به نمایندگی از افغانستان به خاطر مذاکره بیرون از افغانستان با آدرسی که مشخص است که در اونجا صحبت صورت بگیره میروه در عقب دروازه این میمانه از نظر جایگاه و اتوریته و اعتبار دولت و ملت افغانستان جدا صدمه دیده. پخوانی ولسمشر وایي افغانان له چین سره د پاکستان د همکاریو د لا پراختیا غوښتونکي دي او تمه لري چې دواړو هیوادونو ترمنځ دوستي له توندلارۍ سره د مبارزې لامل شي. پلازمینه کابل داسې یو ښار ده چې هوا پکې ککړه ده، خو دې ښار کې باید څرنګه ژوند وشي؟ د دې ښار هر اوسیدونکی باید د ککړې هوا له اړخه ګواښونو پر وړاندې څه وکړي؟ دې ریپورټ کې د کابل د هوا څرنګوالي ته کتنه شوه. د کابل ښار شاوخوا خلک پاکه هوا تنفس کوي، خو دننه په ښار کې چې په میلیونونه کسان اوسیږي په دې ځای کې هوا ډیره ککړه ده. په دې ورځو کې د هوا ککړتیا د کابل ښاریانو په وړاندې د ترهګرۍ په شان ګواښ بلل کیږي، داسې ګواښ چې ډیری کسان له هغې سره د مقابلې لپاره داسې چمتو شوي دي. صبحکی که ما میخیدیم در پیش ما ماکس هست الا تا 9 بجه شب. د هوا د ککړتیا له امله د ناروغانو شمېر د پلازمینې په یوه روغتون کې په 24 ساعتونو کې سلګونو ته رسیږي. په داسې حال کې چې ډیری کسان هم شخصي ډاکټرانو او درملتونونو ته ورځي. به خاطر اینمی تکلیفی که اثر امی آلودگی هوا برای طفلای ما پیدا شده 7 بجه آمدم در کلینیک. این دختره که به اندازه زیاد مریض است، چند بار پیش دکتر آوردم ساعتش جور نشده، سینه و بغل است.
د وچ او له ورښت پرته ژمي را رسېدل، د کم کیفیته سون توکو کارول او همداراز د ښار په بېلابېلو برخو کې د خلکو لخوا کثافاتو ته اور اچول په پلازمینه کې د هوا د ککړتیا اصلي لاملونه بلل کېږي چې د شپې لخوا د هوا ککړتیا زیاتوي. هوا را آلوده می‌سازه ولی دیگه مجبور باشه چی کنه؟ آلوده ترین فضایی است که در طول تاریخ از کابل تجربه میکنه شهروندان کابل و شهروندان کابل از این مشکل کاملا به سطوح آمده است. محمد صادق وایي له سهاره تر ماښامه په دغه ککړه هوا کې وي. له څه مودې راهیسې د نفس تنګۍ له ستونزې سره مخامخ شوی او د خپل روغتیایي وضعیت لپاره باید تل تر درملنې لاندې وي. هوا خراب است و مشکل تنفسی پیدا کنیم و مجبور هستم 2 روز یا 3 روز بعد پیش دکتر برم. خو د هوا د ککړتیا له امله ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره باید هر یو کس کوم کارونه وکړي. آیا یوازې د پوزې او خولې پټول او د کثافاتو سوځول او همداراز د کم کیفیته سون توکو د کارولو مخنیوی په دې برخه کې بسنه کوي؟ پس از هر 1 ساعت 2 ساعت باید دستوری خود بشویند برای از اینکه آلاینده ها به اندازه ریزه است که میتونه از طریق جلد هم انسان ها را تهدید بکنه. به خاطر تدابیر خود انسان ها از این بخش هم داشته باشه. چشمای خود همیشه باید پس از 1 ساعت بشویند، پاک بکنن، دهن خود غرغره بکنن. افغانستان په تیرو څو کلونو کې د هوا د ککړتیا او ځمکې د تودوخې له ستونزو سره مخامخ دی او هغه پروګرامونه چې د دې ستونزې د اوري لپاره په پام کې نیول شوي اغیزمن نه دي بلل شوي. تېره اونۍ یوه امریکایي بنسټ په یوه ریپورټ کې کابل له هغو 10 ښارونو وباله چې د دې بنسټ په وینا تر ټولو ککړه هوا لري. د امریکا دفاع وزارت وایي له افغانستانه د امریکایي سرتیر وتل به ښه نتیجه ونه لري. د افغانستان د جګړې په اړه د پینټاګان یو کلني ریپورټ کې ښودل شوي چې که له افغانستان امریکایي ځواکونه ووځي د جګړې په ډګر کې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کیږي. له افغانستان د نیمایي امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو په اړه د راپورټونو له خپرېدو سره پر یو وخت د پینټاګون دفاعي چارواکو له دغه راز پرېکړې سره مخالفت ښودلی دی. په افغانستان کې د امریکا د 19 کلنې جګړې په اړه د دغو چارواکو د کلني ارزونې رپورټ چې په دې وروستیو کې د امریکا کانګرس ته لیږل شوی دی ښودنه کوي چې پوځي فشار د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرېدو کلید ده. خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تاثیرات سوی روانی را در افکار عامه و جامعه افغانستان نه بلکه در سطح منطقه و جهان همچنان تاثیرات خود واداشت. افغانستان ته 3000 امریکایي پوځیانو لیږل د دغه هیواد د باثباته کېدو لامل شول او طالبانو هغه خوځښتونه کم کړل چې د 2011 او 2014 کلونو ترمنځ د امریکایي ځواکونو له کمښت ترلاسه کړي وو. نو د هغو لاسته راوړنو لپاره چې د جګړې په ډګرونو کې ترلاسه شوي د امریکایي ځواکونو شتوالي ته اړتیا ده. خو یو امریکایي سناتور له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو غوښتونکی دی. ویتنام په یاد راوړئ همداراز تګلاره د کلونو لپاره په ویتنام کې هم وه. دوی له ویتنام څخه زموږ د وتلو تمه لرله او طالبان به هم زموږ د وتلو په تمه وي. طالبان پوهیږي چې موږ به بالاخره له افغانستان ووځو. زه فکر نه کوم چې موږ د افغانستان د بیا رغونې او رغونې لپاره کافي پیسې ورکړو. په دې لړ کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو په هیواد کې د امریکایي ځواکونو د شتوالي په اړه داسې غبرګون ښودلی دی. یک طرف این رابطه آگاه نیست که چی تصمیم گرفته میشه، طرف دیگه تصمیم میگیره که یک جانبه باید کار خود انجام بده، نیروهای آمریکایی باید از افغانستان خارج شود. 7000 شاهنامه میکشن، اعضا گرفتیم زودتر برای این سرنوشت همه اشغالگرهاست. که هم ځینو امریکایي چارواکو ویلي ولسمشر ټرمپ غواړي نیمایي امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي، خو د امریکا ولسمشر په دې هکله خپله پرېکړه نه ده وروستۍ کړې. له دې امله کله چې 7000 امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي 8000 امریکایي او څه باندې 6000 د ناټو پوځیان به په هیواد کې پاتې شي. نور خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم ښه راغلاست. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځینې سندونه ښیي چې له محرم حالت وتلي دا سندونو کې لیدل کېږي چې په 80مه او 80مه میلادي لسیزو کې امریکا د چین په همکارۍ د پاکستان په اټومي پروګرامونو سترګې پټې کړې وي او د دې لپاره چې افغانستان کې د شوروي ماتې لپاره له اسلام آباد مرسته وغواړي. د دې سندونو له مخې امریکا پوهېده چې پاکستان د خپلو ادعاو خلاف د اټومي وسلو په جوړولو بوخته ده، خو د دې کار مخنیوی نه دی کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو سند چې د 1984 میلادي کال دی پکې ښودل شوي چې په هغه وخت کې واشنګټن پوهېده چې پاکستان د اټومي وسلو د جوړولو لپاره لازمه توانمني ترلاسه کړي خو د دې کار مخه یې ونه نیوله. د دې ریپورت په یوه برخه کې راغلي په دې اړه د ولسمشر ضیاء الحق له ډاډ ورکولو سره چې پاکستان اټومي بم ته د لاسرسي نیت او توان نه لري، موږ پراخ او قانع کوونکي معلومات لرو چې پاکستان د اټومي وسلو د طراحۍ او د دغو وسلو لپاره د اړتیا وړ اټومي وسایلو د ترلاسه کولو په لټه کې دی. در وقت منافع آمریکا ایجاب میکرد که پاکستان تقویت بکنه به خاطر از بین بردن نفوذ شوروی. معیارها و اصول حقوقی بین المللی همیشه تحت تاثیر گرایش‌های سیاسی و منافع سیاسی کشورها متاثر میشه. آمریکایی‌ها و هر کشور دیگر وقتی با یک کسی دوست است میخواد دوستش قوی باشه. دا ریپورت ښیي چې د چین د هغه وخت ولسمشر ډینګ ژیانپینګ واشنګټن هڅولی و چې د پاکستان له اټومي پروګرام سره له اسلام آباد ملاتړ وکړي، خو آیا په افغانستان کې د 10 کاله مخکې جګړې د دې ارزښت درلود چې پاکستان د امریکا په مرسته په یو اټومي هیواد بدل شي؟ هسته‌ای شدن پاکستان بالاتر از جنگ افغانستان اهمیت داشته. نباید پاکستان قدرت هسته‌ای را پیدا میکرد. پیروزی پاکستان بود، بربادی هر خانه افغان، پیروزی آبادی هر خانه پاکستانی بود، این شکی نیست. امریکا په 80 میلادي لسیزه کې پاکستان ته د 6 کلونو لپاره د 3.2 میلیارډ ډالري مرستې بسته په پام کې ونیوله او له اسلام آباد سره خپل پوځي مرستو ته تر څو مودې مخکې پورې دوام ورکړ، تر دې چې په 2013 میلادي کال کې ډونالد ټرمپ له پاکستان سره د امریکا ټولې پوځي مرستې بندې کړې. یو ځل بیا هم لنډه دمه کوو. بیا هم ښه راغلاست. د ولسي جرګې ځینې غړي د دفاع وزارت د سرپرست وزیر په توګه د اسدالله خالد او د کورنیو چارو وزارت د سرپرست وزیر په توګه د امرالله صالح ټاکل ستایي. د جرګې ځینې غړي وایي خالد او صالح دواړه داسې کسان دي چې نظامي برخه کې تجربه لري او کولی شي د هیواد د امنیتي وضعیت ښه والي کې نقش ولري. خو د ولسي جرګې ځینې نور غړي وایي تمه یې ده چې ولسمشر په دې کار سره له وخته مخکې د ولسمشرۍ ټاکنو کمپاین ونه کړي. ارګ بیا وایي اسدالله خالد او امرالله صالح ځکه دغو څوکیو ته ټاکل شوي دي چې د هیواد امنیتي وضعیت ښه شي او د ټاکنیز کمپاین د حدسې خبره نشته. د ولسي جرګې غړو د دوشنبې په غونډه کې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د سرپرستانو په توګه د اسدالله خالد او امرالله صالح د غوره کولو په اړه بحث وکړ. یو شمېر استازي دا دوه کسان مسلکي او د امنیت په ښه کولو کې اغېزناک بولي. اسدالله خالد او امرالله صالح داسې څوک دي چې همیشه په دې افغانستان او په دې خاوره کې قربانیانې ورکړي دي او دا حکومت چې وسه پورې د نظر نه غورځولي وو دا خپله د دې حکومت ناکامي وه. د رئیس صاحب جمهور څخه غواړو چې د ستانکزي صاحب په مورد هم یو تصمیم ونیسي چې امنیتي ملي ده موږ پوهېږو چې پر تا باندې به ګران وي. خو یو شمېر نور بیا د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په مشرتابه کې له بدلونونو د هرکلي ترڅنګ وایي تمه لري حکومت دا کسان په سیاسي لاملونو نه وي ګمارلي. شخصیت‌های نسبتاً عملیاتی‌تر و جدی‌تر آمدن. امیدوار هستیم که سویه فعالیت‌های اینا معطوف به تأمین امنیت باشه نه بحث انتخابات. خو ولسمشرۍ دفتر د دغو کسانو ټاکل د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره هڅه بولي او ټینګار کوي هیڅ ډول ټاکنیز بحث نشته. یکی از اینا هم یک بانک رای نیستن که یک قوم بسیار بزرگه یا یک کتله بسیار بزرگ در رقیبشان باشه. فکر نمی کنم کدام برای انتخاباتی کمپاین انتخاباتی باشه. ولسمشر د یکشنبې په ورځ په دوو جلا جلا حکمونو کې امرالله صالح د ویس احمد برمک پر ځای د کورنیو چارو د سرپرست وزیر او اسدالله خالد د طارق بهرامي پر ځای د ملي دفاع د سرپرست وزیر په توګه وګمارل او ټاکل شوي د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي. د خبري ساعت دوام تر لږ ځنډ وروسته.
بیا هم ښه راغلاست. سیاسي ګوندونه او جریانونه وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو په ترسروي کې بېوسه دی. ګوندونه پر حکومت غږ کوي چې د ټاکنو کمیسیون کې د اصلاحات راولي. ګوندونه او سیاسي جریانونو پریکړه کړې ده چې د ولسمشرۍ ټاکنو کې د هغه نوماند ملاتړ کوي چې ټاکنیز نظام کې بدلون راولي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو د ترسروي د هڅې خبره کړې، خو زیاتوي چې د ولسمشرۍ ټاکنو ته د نوملیکنې د پیل نن درېیمه ورځ وه، خو هېچا نوملیکنه نه ده کړې. سیاسي ګوندونه او بهیرونه د ولسمشرۍ ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار کوي، خو وایي له حکومت سره په تماس کې دي ترڅو د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې د اصلاحاتو د راوستو په اړه پایلې ته ورسیږي. انتخابات پارلمانی گذشته با مشکلاتی که داشت، ناکامی و عدم کفایت کمیسیون انتخابات مسجل ساخته. با این خاطر احزاب، نهادهای مدنی، جامعه جهانی و حتی دولت به این نظر هستند که این کمیسیون با این ظرفیت و نمیتونه انتخابات ریاست جمهوری را به صورت درستش و با موفقیت انجام بده. دغه سیاسي ګوندونه او بهیرونه پر هغه څه نیوکه کوي چې د ولسي جرګې په ټاکنو کې پراخه درغلي بولي او زیاتوي عدلیه او قضایي ادارې باید دغو ستونزو ته پام وکړي. تقلب جرم است و کسایی که مرتکب تقلب میشه یا متهم به تقلب میشه اینا باید قاعدتاً فوراً به نهادهای عدلی معرفی شود. کمیسیون انتخابات به یک افتضاح بیش نیست و انتخابات دموکراسی را بدنام ساختن و مردم سالاری را بدنام ساختن، اراده مردم از زیر سوال آوردن. لا بل خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دغه بنسټ کې د اصلاحاتو خبره کوي. نوموړی کمیسیون همدارا زیاتوي په تیرو 3 ورځو کې کابو 40 د ولسمشرۍ ټاکنو معلوماتي بستې ترلاسه کړي دي. تر اوسه پورې په رسمي بڼه باندې هیڅ څوک د ولسمشرۍ دپاره نومان سوی نه دی او خپل نوم یې نه دی ثبت کړی. البته منطق دا دی چې په لومړي قدم کې دوی غواړي معلومات ترلاسه کړي. لا دې مخکې پر ټاکنو څارونکو بنسټونو او یو شمېر نمایندانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لوړپوړي کارکوونکي په مالي فساد تورن کړي او په رسنیو کې هم د دې بنسټ د ځینو چارواکو لخوا د نمایندانو د بریالي کېدو یا ناکامولو په اړه تصویرونه خپاره شوي دي. بدخشان کې سیمایي چارواکي وایي د درملو د یوه بوټي د ورکېدو له کبله اندېښنه لري. د بدخشان د چاپیریال ساتنې ادارې مشر وایي دغه ولایت کې له یوې مخې د بوټو ایستنې نه وروسته په ځینو ولسوالیو کې د هغو بوټو د ورکېدو اندېښنې راپورته شوي دي چې د درملو جوړونه کې ترې کار اخیستل کېږي. د چاپیریال ساتنې ادارې مشر وایي چې د دې بوټو په ایستنه په جرم، کرانو منجان او یمګان ولسوالیو کې پیل شوې ده. دا بوټی چې علمي نوم یې الکانټ ټینګټوریا او سیمه ییز نوم یې یارلنګ او وحشي او سور لرګی دی، رنګ ورکوونکی بوټی دی چې د غالیو په صنعت کې کارول کیږي او همدارس د درملو او خوړو په برخه کې هم ترې کار اخیستل کیږي. د بدخشان د چاپیریال ساتنې مسؤلین وایي په دې ولایت کې د غیر مسلکي کسانو لخوا د دې بوټي ایستل د دغه بوټي نسل د له منځه وړلو له خطر سره مخامخ کړی دی. تاراجی یا ادامه پیدا بکنه، کندنکاریش ادامه پیدا بکنه، من متیقن هستم که دیر نمیگذره در ظرف 1 سال 2 سال به کلی ریشه ای از کوهستان بدخشان کنده میشه. به خاطر که امروز از یک طرف فقری که دامنگیری بدخشان است، از طرف دیگر ناامنی که در بدخشان جریان داره، هیچ وسیله برای جلوگیری از کندنکاری علف ما در اختیار نداریم. لا بل خو د بدخشان امنیه قماندان وایي لا دې وروسته به له سرغړونکو سره قانوني چلند وشي. به هیچ وجه از این اجازه نخواهد بدیم که دیگر کشور صادر شود. چیزی که اما هر کسی که عمل غیر قانونی را انجام میده و میخواهد که به حساب قاچاق بکنه چیزی را از این وطن این مجال برش نخواهد بدیم. په بدخشان کې د مدني ټولنې یو شمېر غړي هم وایي د کرنې ریاست د درملیزو بوټو کارولو ته له پامه پرته له سوداګرو د محصول په اخیستو د دې بوټي ناقانونه ایستلو ته مشروعیت ورکړی. متاسفانه ریاست زراعت بدخشان در راستای جلوگیری از گیاه هیچ نوع اقدامی نکرده. بر علاوه که هیچ نوع اقدامی نکرده، یک مقدار پول از موترهایی که این گیاه را به کابل و یا جای دیگر انتقال میده صرفا 30,000 یا 40,000 افغانی میگیره و این خیانت هم برای طبیعت بدخشان، هم برای مردم بدخشان و برای نسل‌های بعدی بدخشان انجام میده.
اخو په بدخشان کې د کرنې یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي په هغه صورت کې چې دولت د دې بوټي له سم تشخیص وروسته د هغې ایستل په قانوني او مسلکي توګه ترسره کړي. له یوې خوا به د دولت خزانې ته ډېر عاید راشي او له بله پلوه په نړۍ کې د هېواد د غالیو صنعت پراخه وده وکړي. کسایی که به مصروف جمع‌آوری گیاه هستند ایرا تا عمق ریشه از زمین میکنن و چیزی باقی نمیمونه. افزون به اینکه سبب به وجود آمدن سیلاب‌ها و رویدادهای طبیعی میشه و نسل این گیاه به خطر نابودی روبروست. د بوټو پیژندلو د څېړنو له مخې دا په نړۍ کې یو کامیابه بوټی دی چې تر ډیره په درملو کې کارول کیږي. له بلې خوا ویل کیږي چې دا بوټی د الکولي څښاکو، د بوټو د غوړیو او د رنګونو د ترکیبونو لپاره کارول کیږي. په هند او استرالیا کې دا بوټی په دودیزه توګه د ځینو خوړو د رنګ لپاره کارول کیږي. له کندهار ولسي جرګې ته ولاړ نمایندان چې شکایت لري وایي د دوی شکایتونه دي وڅېړل شي. هغوی په کندهار کې یو خبري کنفرانس کې ویل چې د ولسي جرګې تیرو ټاکنو کې درغلي شوي او په دې اړه اسناد او شواهد هم لري. دا یو شمېر معترض نمایندان او د دوی پلویان دي چې په یوه خبري ناسته کې د دوی شکایتونو ته د پاملرنې غوښتونکي دي. هغوی وایي داسې اسناد او شواهد په واک کې لري چې په کندهار ولایت کې د ټاکنو په ورځ ډېره درغلي شوې ده. بعضو نمایندانو چې ولس رایه ورته ورکړې ده، ولس اعتماد ته کړی دي، ټوله رایه بایومتریک ده. هغه هم دغه رقم کړي دي چې ولس اصلي نمایندان یې دغه څخه ایستلي دي، د شتمه څخه هغه رایې ورکمې کړي دي د نورو په ګټه باندې چې په هغه کې دا کوم لیست اعلان شوی دی. په دې لیست کې 4 یا 5 نفرو ته یا 2 نفرو ته د هغو په ګټه باندې کار شوی دی. له بلې خوا د کندهار ولایتي شورا د ټاکنو له خپلواک کمیسیونه غواړي سپینې او تورې رایې سره بېلې کړي. د شکایت کمیسیون ته مې دغه درخواست دی، دا مې ورته پیشنهاد دی چې د دغه ولس په خاطر او د دغه پروسې د مشروعیت په خاطر چې نور هم ولس په دې پروسه باندې بیا اعتماد پیدا کړي، د ولس پاکې رایې راوباسه، ولس ته هغه ناپاکې چټلې رایې چې د پیسو په مقابل کې کار شوي دي هغه یې یوې خواته کړه. امنیت ملي مسؤلیت لري، څارنوالي مسؤلیت لري، د قومندانۍ جنایي مسؤلیت لري چې تاسو دا ولې دا فاسدین خائنان نه نیول. په کندهار کې وردګ ماته راوستي کښېناوه، سازماني مهندسي راته کښېناوه، بیا خپل خلک یې 200 کسه راوستل راته کښېنول. زموږ رایې پټوي، په کندهار د ولس رایې پټوي. د کندهار ولایت اوسیدونکي هم ټاکنیزو شکایتونو ته د پاملرنې غوښتونکي دي. موږ هر څوک چې خاین وي هغه به خاین به در لاس نسو. دا حکومت دا خبر ورکوو چې زموږ غږ واروه، که چیرې زموږ غږ نه اروي بیا همداسې وي چې د ده غږ هم خلک نه اروي. د شکایاتو کمیسیون لرو او هغه د دې دپاره دی چې دا شفافیت په وجود راوړي او د خلکو امانت در خپل مسؤلینو پورې ورسوي چې هغه چا انتخاب کړي دي او چا ورته رایه ورکړې ده، خو دا کار ونه سو. موږ غوښتل د دغو اعتراض کوونکو د ادعاګانو په هکله په کندهار کې د ټاکنیزو کمیسیونونو د مسؤلینو نظر هم ترلاسه کړو، خو د نوموړو ادارو یو غړی هم په دې اړه خبرو ته حاضر نه شو. په هرات کې نن د سولې په اړه یوه غونډه شوې. دې غونډه کې د سولې د عالي شورا غړو ګډون کړی او ویل چې هڅه کوي چې د ښځو یوه ملي شبکه جوړه شي، البته په هیواد کې د سولې ټینګېدو د هڅې په موخه. بل لوري په همدې غونډه کې د ښځو د حقونو ځینو فعالانو پر طالبانو غږ کړی چې وسله پر ځمکه کیږدي او سوله وکړي. په هرات کې د سولې میندو په دوهمه ناسته کې د لغمان، کاپیسا، کونړ، جوزجان او بغلان ولایتونو د ښځو د حقونو فعالینو ګډون کړی و. د هیواد د سولې د عالي شورا مرستیال چې په دغه ناسته کې ګډون کړی د سولې په بهیر کې د ښځو په رول ټینګار لري. وایي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ښځو په نه ګډون سره به په هیواد کې سوله تلپاتې نه وي. بدون حضور زن صلح پایدار بودن نمیتونه. صلح بسیار شکنن خواهد بود و مخصوصا اگر زن در اونجا حضور نداشته باشه و در بخش صلح اجتماعی کار نکنیم، صلحی که به وجود میاد صلح شکنن خواهد بود. خشونت ها را از خانه های خود کاهش بدن بدون شک در بلند مدت تاثیر بسیار مفید، مهم و سازنده در شکل‌گیری صلح اجتماعی در افغانستان داره که از خانه های ما، از قریه های ما شروع میشه. له بلې خوا مېرمنې چې د دغې ناستې ډېری برخه والي دي وایي د تېرې یوې نیمې لسیزې لاسته راوړنې باید د سولې د خبرو په بهیر کې قرباني نه شي.
ما یگانه آرزویم صلح است و این صلح امروز ما بر خود و بر اولادای خود میخواهیم و ما زیاد خسته شدیم. حتی طفلای ما وقتی که صدای تفنگ میشنوند مادری صدای دلخراش چی است، ما میخواهیم که در فضای آرام زندگی کنیم. د سولې سره یو ځای شي او هغوی هم د افغانستان بچیان دي، په افغانستان کې لوی شوي، د افغانستان طبیعت به لري که وی نه لري باید و طبیعت واخلي. اجرای ریاست وایي د سولې په راوستلو کې د ښځو رول اغیزمن دی. خانم‌ها یکی از گروه‌های از اجتماع هستند که اونا نقش بسیار اساسی و عمده را در آوردن صلح دارند، بخصوص از بعد پیدایش یک طفل که اونا تربیه میکنند طفل باز برای اجتماع عرضه میکنند. به این شکل اینا میتونن که در مسائل اجتماعی هم نقش بسیار بسازایی برای آوردن صلح داشته باشند. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تل داسې اندېښنې مطرح شوي چې د سولې په بهیر کې د ښځو رول سمبولیک دی او حکومت لږ په دې بهیر کې د ښځو رول ته لیوالتیا لري. اوس هم له نړۍ سوریایي کوردان وایي له سوریې د امریکایي ځواکونو وتل به د جګړې پر ډګرونو ناوړه اغیز وکړي. کوردان چې په سوریه کې د امریکا مهم ملاتړي دي وایي د داعش پر وړاندې جګړه یوه نړیواله موضوع ده او امریکا دې له دې مسلې نه بهر کیږي. په ورته وخت کې اسرائیل وایي له سوریې د امریکایي ځواکونو وتلو سره به سوریه کې د ایران پر هدفونو د اسرائیلو بریدونه زور واخلي. له سوریې څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د پریکړې له اعلان وروسته کوردانو د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د سوریې یو کوردي استازی د دې وتلو پایلې ناسمې بولي. البته چې د امریکا یا ائتلافي ځواکونو وتل به د پوځي او سیاسي ماتې په معنا وي، پرته له دې چې دا وتل د سوریې پر وضعیت څه منفي یا مثبته اغیزه وکړي، دا کار به د جګړې په ډګر کې ماته رامنځته کړي. بل لوری چې له سوریې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه اندېښنه لري اسرائیل دی. د اسرائیل لومړی وزیر وایي د ځواکونو له وتلو سره سره به په سوریه کې د ایران پر ضد د اسرائیلو عملیات زیات شي. موږ به په سوریه کې د خپل پوځي فعالیت د پراختیا لپاره د ایران د هڅو په وړاندې عملیاتو ته دوام ورکړو او که اړتیا وي خپل فعالیتونه به پراخ کړو. خو د ترکیې ولسمشر چې له دې کاره ملاتړ کوي د اسرائیلو پر لومړي وزیر نیوکې کوي. Erdoğan mazlumların sesidir. اردوغان د مظلومینو غږ دی، خو د اسرائیلو لومړی وزیر د نیواګرو او ځپونکو غږ دی. تاسو دولتي ترهګري ترسره کوئ، تاسو ښځې ماشومان او نوي زیږېدلي ماشومان په لغت ووهئ او لرې یې غورځوئ. نتانیاهو یو ځپونکی او ظالم دی. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي داعش په سوریه کې ماته خوړلې او نور په نوموړي هیواد کې د امریکایي ځواکونو شتوالي ته اړتیا نشته. پاکستان کې محکمې د دغه هیواد پخوانی لومړی وزیر نواز شریف د مالی فساد په جرم 2 کاله بند باندې محکوم کړی. له دې سره د نواز شریف پلویان د محکمې مخې ته راټول شوي او دې پریکړې سره یې مخالفت ښودلی. دا دریم ځل ده چې نواز شریف پر بند محکوم شوی. اوس هم د اقتصاد او بیارغونې برخه. په کابل کې 15مه ښاري ملي غونډه وشوه. دې غونډه کې ولسمشر غني وویل چې ښارونو کې د څښاک اوبو کمښت یوه لویه ستونزه ده. ولسمشر غني په ښارونو کې د مالکیتونو پر قانوني کېدو ټینګار کړی. دا غونډه به 3 ورځې روانه وي او پر چاپیریال ساتنه، مسکن او ښاري لیږد رالېږد باندې به خبرې کیږي. ښارونه د پرمختګ او ودې ځای په نوم 15مه ملي غونډه جوړه شوه. ولسمشر په دغه غونډه کې وایي باید د ښارونو په پراختیا کې یو واضح لوری په پام کې ونیول شي او د ملکیتونو د قانوني کولو لپاره خلکو ته د ملکیتونو شرعي سندونه ورکړل شي. این مشکلات قابل حل است. کلش قابل حل است ان شاء الله تعالی. اما نه به صورتی که شما میخواین که شهرهای مصرفی باشید. ولسمشر په ملي ښاري غونډه کې وایي د اوبو او برېښنا رسولو سیستمونه داسې موضوع ده چې په تیرو کلونو کې په ښارونو کې په پام کې نه ده نیول شوي او باید ورته پام وشي. زیادترین موقعیت داریم، سر از این کارهای بزرگ روی دست است. مگر سکتور خصوصی باید بر ما دست بده. برق وارداتی از خاطر از این نیست که دوامدار وابسته باشیم.
په اوسني وخت کې د هیواد په لویو ښارونو کې د کثافاتو مدیریت، د ښاري ترانسپورت مدیریت، غیر معیاري ودانیز کارونه او په ښارونو په تیرابیا پلازمینه کې د هوا ډیره ککړتیا لوی ننګونې بلل کیږي. په ملي ښاري غونډه کې د لومړي ځل لپاره په پلازمینه کې غیر پلاني ملکیتونو ته زر سندونه ورکړل شول. هدف کلیش که از نظر علمی زیادتر ما توجه کردیم برای معرفی شهر من حیث یک بستر فرصت‌ها و بستری که ما میتونیم توسعه و تکامل را اینجا شکل بدیم. په دغه ناسته کې ولسمشر د ښارونو د امنیت ساتلو ترڅنګ د اوبو د کمښت د ستونزې په راوري ټینګار لري. د ترانسپورت وزارت وایي د لاجوردو له لارې ترکیې ته روان افغان توکي به په څو ورځو کې ترکیې ته ورسیږي. د ترانسپورت وزارت وایي تر اوسه د دې توکو لیږد برخه کې ستونزه نه ده پیښه شوې، خو د سوداګرۍ او صنایعو خونه بیا وایي د موټر چلوونکو ویزو کې د ستونزو له کبله دا توکي 2 ورځې په ترکمنستان کې ایثار پاتې وو. د ترانسپورت وزارت وایي چې د هیواد د صادراتي توکو جوپه چې د لاجوردو له لارې صادره شوې ده د دوشنبې ورځې له غرمې وروسته د ګرجستان پر لور خوځېدلې ده. ټاکل شوې وه دغه جوپه له 11 ورځو وروسته دوشنبې پر ورځ ترکیې ته ورسیږي، خو د ترانسپورت وزارت بیان د دې جوپې د هرکلي لپاره مراسم د ځنډ لامل بولي. اولین محموله ما که از افغانستان تحت سیستم کارنت تیر از راه لاجورد از ولایت هرات به سوی ترکیه حرکت کرده بودند که امروز از آذربایجان تحت مراسم خاص وسایط نولاری که بود به طرف گرجستان حرکت کرد. انشالله تا روز جمعه تمام لاریای ما به ترکیه میرسن. خو د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د آذربایجان او ګرجستان د ویزو د ستونزو له امله دغه جوپه 2 ورځې په ترکمنستان کې پاتې شوه. د دغه بنسټ د عامل پلاوي رئیس لوړ لګښتونه بله ستونزه بولي او زیاتوي چې د دې جوپې هر یوه موټر په ترکمنستان کې $400 روډ پاس ورکړی دی او $190 یې هم د هغې بیړۍ لپاره چې دا موټر له ترکمنستان آذربایجان ته لیږدوي ورکړي دي. ما می‌خواهیم که در حالت‌های بعدی همچون همکاری‌های دولت وزارت خارجه وجود داشته باشه و به دریورای ما ویزا داده شود. شما می‌فهمین ویزا یکی از جدی‌ترین مشکلات است، خصوصا ویزی ترکمنستان، ویزی آذربایجان و جورجیا و همچنان ویزی ترکیه. یعنی ویزای مولتیپل اگر دریورای ما داشته باشند در مراحل بعدی بسیار با آسانی انتقال داده میتونند. اخو د افغان حکومت له چمتووالي پرته د لاجوردو له لارې د لیږد رالېږد پیلېدو د یو شمېر سوداګرو اندېښنې راپارولې دي. دوی وایي چې حکومت باید د دې لارې ستونزې په بنسټیزه توګه حل کړي. یو ځل بیا هم لنډه دمه کوو. بیا هم ښه راغلاست. ولسي جرګې نن دوشنبه د عدلي وزیر او د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وزیره نن ځکه استیضاح کړې چې د تیر مالي کال د پراختیایي بودیجې لګولو کې پاتې راغلي وو، خو دواړو وزیرانو د وکیلانو پوښتنو ته قانع کوونکي ځوابونه ورکړل او بیا یې د باور رای وګټلې. ولسي جرګه د 1396 لمریز مالي کال د قطعي له خپرېدو وروسته هغه وزیران چې له 80 سلنې کمه پراختیایي بودیجې لګولې وي استیضاح کوي. د دوشنبې په ورځ د عدلیې او نشه یي توکو سره د مبارزې وزیران له 80 سلنې د کمې پراختیایي بودیجې د لګول کېدو له امله دې جرګې ته وروبلل شول. هدایت اجرای آن صادر شده بود که هرگاه با مخالفت بانک جهانی توسط ایمیل های مورخه 30 نوامبر 2007 و 22 دسامبر 2017 روبرو نمیشد، وزارت عدلیه 84% بودجه انکشافی خود را به مصرف رسانیده بود. تمام پروژه ها را به وزارت شهرسازی انتقال دادیم. البته بعداً به اساس یک مصوبه دیگه پروژه ها را نسبت حجم بیشتر است که توسط وزارت محترم شهرسازی تطبیق شده نتونست، پروسس شده نتونست، پس به وزارت های مربوطه محول شد. د ولسي جرګې غړي په پای کې دغو وزیرانو ته تایید رایې ورکوي، خو د استیضاح بهیر د ولسي جرګې د غړو له لوري له نیوکو سره مخامخ کیږي. وکولای شول چې په خپلو څوکیو باندې باقي پاتې شي، سلب اعتماد نشول، چون 50 جمع یوه رای پوره نشوه، په خپل مقام باندې باقی پاتې شو. شما کسایی را که میرین وزیر صاحبایی را که مثلا به خاطر استیضاح میطلبین یا به خاطر استجواب میطلبین، اصل کسی که مشکل در او هستند و کسی که مسئولش هستند که مانع مصرف بودجه میشن، اونا را باید ما شما تارار بطلبیم.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د پراختیایي بودیجې په لګولو کې د دغو وزیرانو د محدودو صلاحیتونو خبره کوي. مقصر اصلی در عدم مصرف بودجه وزیر صاحبان نیست بلکه وزارت مالیه و دونرها است. مشکلات بیوروکراسی دولت و حکومت است. برای وزیرا اکثرا این آدم پشتای دروازه به خاطر بودجه میدون یگان تاقیشان سلام هم نمیکنه. تر دې وړاندې شاندې پراز د ټولګټو وزیر هم له ولسي جرګې نه د باور رایه واخیسته. د ولسمشر د حکم پر بنسټ د ټولګټو چارو او ترانسپورت وزارتونه د هوایي چالان اداره د ریل پټلۍ اداره او د ترافیکو ریاست ټول یو وزارت کیږي. د ترانسپورت وزارت ویاند وایي تر دې وروسته به دا ټولې ادارې د ترانسپورت وزارت په نوم وي او د ټولګټو وزارت اوسنی وزیر یما یاریبی وزیر وي. له دې سره شنونکي وایي د دولتي ادارو مدغم کېدنه د عامه خدمتونو برخه کې یو مهم ګام دی. تر شپږو نورو میاشتو پورې به د ټولګټو وزارت د اوسپنې د پټلۍ اداره د هوایي چلند اداره او د ترافیکو ریاست د ترانسپورت له اوسني وزارت سره یوځای شي. د ترانسپورت وزارت چارواکي دغو ادارو د یوځای کېدو د لامل په تړاو داسې وایي. به اساس فرمان مقام عالی ریاست جمهوری به منظور آوردن اصلاحات، هماهنگی بیشتر و همچنان به خاطر از میان برداشتن تداخل وظیفوی بین ادارات و همچنان عرضه خدمات بهتر به همشهریان عزیز اداره واحد به نام وزارت ترانسپورت یعنی ایجاد میشه. اخو یو شمېر کارپوهان د موازی ادارو او هغو ادارو له منځه وړل چې د یو بل په کار کې لاسوهنه کوي د خدمتونو په ګټه بولي. دوی وایي چې دا کار د دولت د لګښتونو د کموالي لامل هم کیږي. از بین بردن ادارات موازی و ادغام مدغمشان یک امر خوبی است. همی که یک آدرس پیدا کرد بخش ترانسپورت افغانستان هم زیر ساختایش یک جای شدن، بخش بهره‌برداریش هم بخش تنظیمش چه ترانسپورت زمینی بوده چه ترانسپورت هوایی یک قدم خوبی است. اما در یاشفت عالی که فعلا ما میبینیم مدیریت از این کار مشکل است. ویل کیږي چې هغه وزارتونه چې له ترانسپورت وزارت سره یوځای کیږي تر شپږو نورو میاشتو پورې به د ترانسپورت وزارت په اډانه کې خپل کار پیل کړي او دا وزارت به د ټولګټو د اوسني وزیر له لوري رهبري شي. شاوخوا 40 ورځې مخکې هرات کې 7 تنه صرافان تښتول شوي وو چې اوس بیرته آزاد شوي. شکایت یې دا ده چې سړي تښتونکو ته سزا نه ورکول کیږي. دا صرافان 40 ورځې په یوه څاه کې ساتل کېدل او د 14 میلیونه افغانیو په بدل کې آزاد شوي. د هرات امنیتي چارواکي بیا وایي د تیر په پرتله دې ولایت کې امنیتي وضعیت ښه شوی او په سلګونه مجرمین نیول شوي دي. د خصوصي برخې استازي او د هرات اوسېدونکي دلته راټول شوي دي او پر هغه څه چې په دغه ولایت کې وسله والې غلاوې او سړي تښتونې بولي اندېښنه څرګندوي. خواهند که احتراز خود به شکل مدنی و حقیقی بیان بکنن و با حکومت مرکزی افغانستان بگن که متوجه وضعیت امنیتی هرات بشن و هرات در اولویت کار خود قرار بدن. با وجودی که خود مردم با دولت همکارند ولی دولت بسیار ضعیف عمل میکنه. ارگان‌های کشفی امنیتی بسیار ضعیفند. آماری که برای ما مراجعه کردن در حدود 13 واقع اختطاف دارین که از بین از 13 واقع یک واقع از اینا منجر به قتل از او شده که در موقعیت رباط سنگی در اونجا جسد از او پیدا شده که به شفاخانه حوزوی انتقال دادن. دغه صرافان چې په دې وروستیو کې تښتونکو له منګولو راخوښ شوي دي له هغه څه چې د تښتونکو له منګولو نه د دوی پر خلاصولو کې د امنیتي ځواکونو ناغېړي او تښتونکو ته یې د سزا نه ورکول بولي سخت شکایت کوي. در مقابل پول ما رها شدیم و همین اشخاصی هم که خود ما اول اینا رو گرفتار کردیم و بعد از این خود ما رو به پنجه قانون بسپردیم و اما دوستی ما تا حال پیگیری شده و نه اشخاص دیگه بعضا فرارن. اختطافگرا پول خواستم 280 لک بود اول باز 250 لک شد. اینا خیلی چنه زدم به بیرون 160 لک از ما پول گرفتم در بدل رایی ما. فعلا که همی دوستی ما به عد سپردن نشده، یعنی به فکر از اون همینه که همین نفر که گرفتار شد دیگه پشت قضیه ریله کرده. خو د هرات پولیس وایي چې د پخوا پرتله د دغه ولایت وضعیت ښه شوی دی او په وروستیو میاشتو کې د بېلابېلو جرمونو په تور شاوخوا 1800 تنه نیول شوي دي. پلیس هرات در طی تقریبا 7 ماه گذشته بیشترین دستاورد داشته که حتی دیدین در حدود 6 تن از اختطافگران حتی از پا در آورده و چند تا تبع خارجی بودن اونا را آزاد ساخته و در اواخر هم
یک باند گروپ 10 نفره همراه با همون مخفیگاهی که اینا داشتن و افراد اشخاص را اختطاف میکردن و در روی جا اونا نگهداری میکردن او را کشف و شناسایی کردن. د ایران د استناف څارنوالۍ مسؤلان ټینګار کوي چې په دغه ولایت کې د جرمونو له عاملانو سره جدي چلند شوی دی. 1221 واقعه تشکیل میده. گراف جرایم سرقت بسیار بالا بوده، 217 مورد سرقت بوده که از او جمله به تعداد 43 مورد سرقت های مسلحانه بوده. البته اکثریت مطلق از این قضایا همش به وقت زمان طی مراحل شده، متهمین از این محکوم مجازات. د هرات پولیس وايي ډېری هغه کسان چې په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو له لوري د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي دي پخوا هم جرمونه کړي دي. په هرات ښار کې سړي تښتونو او وسله والو غلاو تل دغه ولایت د اوسېدونکو اندېښنې راپارولې دي. اوس هم د لوبو برخه په عمان کې د کرکټ دریمه درجه ورکشاپ کې دریو افغان روزونکو رئیس احمدزي، حاجي ولی امین او دولت احمدزي ګډون کړی او بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. په دې روزنیز پروګرام کې ګډونوالو افغان روزونکو ویلي دي چې دې پروګرام کې د افغانستان د کرکټ پراختیا لپاره معلومات وړاندې کړي دي او لازمې مشورې شریکې کړي دي. د افغانستان د امید په نوم د فوټبال لوبډله سبا د پاکستان لوبډلې سره دوستانه لوبه کوي. تر دې وړاندې افغان لوبډلې په قطر کې همدې سیالۍ ته پوره چمتووالی نیولی او وبلیدل شي چې د لوبډلې ته څه رقم ماتې ورکوي او که یا هم له یادې لوبډلې ماتې خوري. د کروش ملي فدراسیون د سولې بهیر کې د ورزش د رول په اړه یوه طرحه جوړه کړې. د دغه فدراسیون مشر وایي په پام کې ده چې روان میلادي کال کې به افغانستان کې د اسیایي هیوادونو ترمنځ د سولې جام په نوم سیالۍ جوړې شي. نور جزئیات په دې رپورټ کې. د کوراش او سامبو ملي فدراسیون د سولې په بهیر کې د ورزش په تیره بیا دودیزو سپورټونو رول مهم بولي او وایي چې همدا اوس د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې یوازینی هغه څه چې مخالفین او د حکومت پلویان پکې ستونزه نه لري سپورټ دی. دوی د سولې په بهیر کې د سپورټ د رول په تړاو یوه طرحه جوړه کړې ده او په نږدې راتلونکي کې به یې له حکومت سره شریکه کړي. ورزش‌های باستانی داور به انتخاب جانبین انتخاب میشه. هرگاه هیئت صلح باید به موافقت جانبین ایجاد شود نه یک طرفه و یقینا هیئت صلح از بین شخصیت‌های مصلح و مخیر باید انتخاب شود. بل پلو د کوراش او سامبو د فدراسیون مسؤلان وایي ټاکل شوی د دوی په راتلونکي میلادي کال کې د افغانستان د دودیزې غېږنیونې سیالۍ د بیلابېلو هیوادونو په کوربهتوب ترسره کړي. موږ دوه جامه د فوټبال په لاره اچولي د پشترود ولسوالي او د خاک سفید په ولسوالي کې د فراه د ناامنو ولسوالي په جامې راځي. په هغه ولسوالي کې فعلا د فوټبال لوبه هم ملکي وګړي لوبډلې ورکړي هم د طالبانو لوبډلې وخت د مسابقاتو کې سلانه راوړي. د ټولو ځوانانو په حضور کې په زرهاو خلک ناست دي او دوی ورزش کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کوراش او سامبو په برخه کې به د هېواد ملي لوبغاړي د راتلونکي کال په فبروري میاشت کې د سعودي عربستان په ریاض ښار کې په دودیزو سیالیو کې ګډون وکړي. د نور تازه خبرونو لپاره کولی شئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ په تاییداتلونیوز.com او د کابل د نن مازدیګر د وروستۍ پیښې په تړاو وروستي معلومات هملته شته چې ویې ګورئ. د تاسو قدرمن لیدونکو او له خپلو ټولو همکارانو په مننې چې د خبري ساعت لیدونکي وئ او تر پایه مو زموږ ملتیا کوله. تر هغو چې بیا اساس چوپړ کوو نو ښه شپه بخیر.